انسانه زما هیلې دې زما تر مخه وژلې، زما ژبه دې راګونګه کړه، زه دې له نازه او ژونده وویستم. د هغه کس وژلو تر پر حواله رسنیو توند خبرګونونه ښودل شوي چې پرون په قندار کې د خپلې کوچنۍ لور په مخ کې په ډزو وژل شوی. دا کس څوک و، د کومه راغلی او دا پوره معلومات را سره په دغه ویډیو کې وګورئ. ګرانو زړه ته رانږدې مینهوالو، یو ځل بیا مو په سلامونو هرکلی کوم. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې وسلوالو یو تن د خپلو ماشومانو پر وړاندې وژلی دی. پیښه پرون مازدیګر د دغې وسلوالې د ملا نقیب اخوند له زیارت سره نږدې شوې ده. د کندهار د والي ویاند بهیر احمدي افغان وویل د امان الله په نوم دغه وژل شوی کس د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی او یو نظامي سرتیری و. هغه زیاته کړه نوموړي له خپلو ماشومانو سره یو ځای په خپل موټر کې قندهار ښار ته د سودا اخیستو لپاره روان و چې وسلوالو ورباندې برید وکړ. هغه زیاته کړه په دې برید کې یاد شوی کس د خپلو ماشومانو پر وړاندې ساه ورکړی او وژل شوی دی. د ویل برید کوونکي تښتېدلي، خو پولیسو یې لټون پیل کړی دی. د ارغنداب ولسوالۍ یو امنیتي سرچینې وایي وژل شوی کس د قندهار ښار د ملا صاحب په سرایي کې کار کوو او هره پنجشنبه د کور د اړتیاو پوره کولو لپاره قندهار ښار ته چې پرون د وسلوالو د غلچکي برید ښکار شو. د حواله رسنیو ګڼ شمېر کارکوونکو دا کار غندلی او دا کړنه یې د وحشت او بېرحمۍ پای بللی دی. د همدې پیښې انځور چې پر حواله رسنیو لاس په لاس کېږي چې یوه کوچنۍ نجلۍ ښایي چې د خپل وژل شوي پلار څنګ ته په موټر کې هک پک ولاړه ده او نه پوهیږي چې له پلار سره یې څه شوي دي. د کندهار والي حیات الله حیات د BBC سره خبرو کې ویل چې دا کس افغان سرتیرو کې دنده لري، خو زیاتوي چې په داسې حال وژل کېږي چې میرمن او لورکۍ په موټر کې ناست وي او په ده ډزې کوي. نو دوستانو، په افغانستان کې داسې مثالونه کم دي. له بده مرغه موږ له داسې دښمن سره مخ یو چې هیڅ ډول دود او کلتور ته پام نه کوي. تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت هیڅ ډلې نه ده اخیستې. نو دوستانو، تاسو څه فکر کوئ چې دا به چا وژلی وي؟ لاندې په کمنټ کې را سره خپل نظر شریک کړئ. تر بیا ښې چارې.